د افغان پرمختیایي موسسې مسؤل وویل چې په تیرو 12 میاشتو کې د کندوز په لسګونو ښوونځیو کې د زده کړیزې ټکنالوژۍ ټولګي فعال کړي چې له لارې سلګونو زده کوونکو ته د عصري او ډیجیټل زده کړو زمینه برابره شوې ده. دوی زیاتوي چې دغه ټولګي له کمپیوټر، پروژکتور، تعلیمي سافټویرونو او نورو اسانتیاو څخه برخمن دي. چون د 2015 کال اخره ده او موخه د دې راټولونې د دې غونډې او دغه معززو هر یو تکلیف مو ورکړه په دغه خاطر چې موږ څه فعالیتونه کړي وو په دې پروژه کې چې د ډبلیو سی سی په تمویل کوونکی موږ ډبلیو سی سی او تطبیق کوونکی ای ډي اے وه، نو څه فعالیتونه مو وکړل هغه مو دوی ته وړاندې کړل. په دې فعالیتونو کې څه ستونزې وي هغه د دوی موږ ته راپه ګوته کړي او هغه ستونزو ته څه حل لارې موږ پیدا کولی شو. بلخوا د زده کړیزې ټکنالوژۍ ټولګیو ښوونکو او د کندوز د پوهنې ریاست استازو هم د یادې شوې غونډې له جوړېدو خوښي څرګنده کړه او ویل چې ټکنالوژي د زده کړو کیفیت لوړوي. هغوی له یادې موسسې وغوښتل چې په راتلونکي کال کې د ټکنالوژۍ ټولګي د کندوز ولایت په نورو ښوونځیو کې هم فعال شي تر څو زده کوونکي په عصري زده کړو سمبال او د نړۍ له نویو پرمختګونو سره بلد شي. امید صنفایی که در مکاتب ایجاد شده ایرا ما میخواهیم که مؤسسه محترم انکشافی افغان ایرا دیگه می صنفا را انکشاف بده. زمونږ له دولتي مسؤلینو دغه غوښتنه ده چې دغه سي پروژې چې کله راځي په یو ولایت کې یا په سطح د افغانستان له دوی سره همکار اوسیږي، که هغه په اجتماعي برخه کوي او که هغه مثلا د دغې د پروژې د تطبیق لپاره کوم خنډ وي یا مشکلات وي نو دوی لپاره همکاري باید ولري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کندوز د پوهنې ریاست په همغږۍ یو شمېر نورې موسسې هم د محلي ټولګیو له لارې د دې ولایت په لورو پرتو سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده.